مسؤلین وایي سرپل کې د سلطان ابراهیم بند په جوړېدو سره به 55,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د سرپل اوسیدونکي په نږدې راتلونکي کې د سلطان ابراهیم بند د جوړولو چارو د پیل هرکلی کوي او دغه ولایت مسؤلین وایي چې پر دغه بند 30 میلیونه ډالر لګښت راځي او د 55,000 هکتاره ځمکې خړوبولو وړتیا لري. 2 ورځې مخکې د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون وویل چې د سلطان ابراهیم د بند د جوړېدو قرارداد د ملي پراختیا له شرکت سره شوی دی چې نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې پیل شي. د سرپل د فرعي سیندیزي حوزې ریاست سلاکار انجینر نصر الله حبیبي په ژواک خبري اژانس ته وویل د سلطان ابراهیم بند تخنیکي سروې چې په 2008 کال کې د یو هندي شرکت لخوا ترسره شوی ښایي چې دا بند د 55,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. نوموړي وویل دا بند به 30 میلیونه ډالره لګښت ولري چې د سروې له مخې د دغه بند لوړوالی 45 متره په نظر کې نیول شوی دی او د دغه بند په ښي او کیڼ لوري ته به 2 کانالونه چې هر یو یې 80 کیلومتره اوږدوالی لري جوړ شي. د سرپل د فرعي سیندیزي حوزې ریاست سلاکار زیاته کړه چې دا بند د 1 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره کولو او د 20 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې دغه بند د ډیزاین چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي او د هغه کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي چې دغه موده کې به یا د پروژه کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر شي. نوموړي وویل که څه هم د سلطان ابراهیم بند سروې په 2008 کال کې شوي خو د هغه عملي چارې پیل نه شوې. اوس د سرپل د ځایي ادارې په هڅو د دغه بند منظوري د اسلامي امارت له رهبرۍ اخیستل شوې او د یادې پروژې قرارداد د ملي پراختیا له شرکت سره شوی او نږدې راتلونکي کې به د سرپل خلک له هغه د چارو د پیل شاهدان واوسي. د سرپل د سیندیزي فرعي حوزې سلاکار وویل چې د یاد بند شاوخوا د 11 کلیو خلک به یې بې ځایه شي چې د هغوی ټول زیانونه د همدې پروژې له لارې ورکول کیږي. په ورته وخت کې د سرپل اوسیدونکي د سلطان ابراهیم بند د کار لا پیلېدو هرکلی کوي. وایي چې د دې بند په جوړېدو سره به د سرپل د اوسیدونکو ژوند له اقتصادي پلوه بدل شي. د سرپل مرکز کې یو بزګر سید محمد وویل موږ په سرپل کې د هرې ورځې په تېرېدو سره په سیند کې د اوبو د کمېدو او د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېدو شاهدان یو. که سلطان ابراهیم بند جوړ شي کروندګر نور مجبور نه دي چې ډبرې څاګانې وکیني. د سیند اوبه هم وړیا دي او هم د څاګانو له اوبو مؤثرې دي. نوموړي زیاته کړه بزګر د یاد بند له جوړېدو خوښ دي چې دغه بند په جوړېدو سره به په سرپل کې د خلکو کارونه وده وکړي او له همدې لارې به پر ځان بسیا شي. د سرپل یو مدني فعال حکمت الله حیدري وایي تېرو 20 کلونو کې د خلکو غوښتنه له حکومته د همدې بند جوړېدل وو چې هر ځل به ژمنې کېدي خو عملي کار به یې نه پیلېده. هغه ویل اوس چې سرپرست حکومت د دغه بند د جوړېدو پرېکړه کړې ټول خلک په ځانګړي ډول موږ د سرپل اوسیدونکي هرکلی کوو. دغه مدني فعال وایي د سلطان ابراهیم بند په سرپل کې د تغییر یو عنصر ګڼل کیږي چې د یاد بند په جوړېدو سره په 9 میاشتو کې به د سرپل د اوبو ضایع کېدو مخه ونیول شي او د اوړي په موسم کې چې خلک د څښلو او کرنیزو اوبو ته اړتیا پیدا کوي د هغو لپاره به هم اوبه برابرې شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه بند په جوړېدو سره به د سرپل خلک د اقتصاد له پلوه مثبت تغییر وکړي چې د یاد بند په جوړېدو سره به دلته برېښنا هم تولید شي او بزګر به له ډېرو اوبو استفاده وکړي چې په ټوله کې خلک د اقتصاد له پلوه وده کوي. د سلطان ابراهیم بند د سرپل ښار د سویل په 10 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې دا بند د کوهستانات ولسوالۍ د سوفک او قلعه شهر له سیندونو سرچینه اخلي.